سلامونه او نیکې هیلې په دې هیله چې ټول به روغ او جوړ واوسئ. که تر اوسه مو پښتو آل نیوز چینل نه وي سبسکرایب کړی نو همدا اوس یې سبسکرایب کړئ او تازه او نویو پیښو نه ځان خبر کړئ. کریس ګیل د کرکټ نړۍ احترام. کریس ګیل چې په 1999 کې په ویسټ انډیز کې زیږېدلی 20 کاله کیږي چې په کرکټ کې بوخت دی. نوموړی له هغو لوبغاړو څخه دی چې د کرکټ نړۍ ته یې ډېره ښکلا او ویاړ وربښلی دی. کریس ګیل د کرکټ نړۍ کې په یو یونیورسل باز د شپږیزو پاچا او خطرناک توپ وهونکي په توګه پیژندل شوی او لا هم پیژندل کیږي. 41 کلن کریسټوفر هینر ګیل د ویسټ انډیز لوبډلې سربیره د نړۍ په مختلفو لیګونو کې لوبیږي او خورا شانداره لوبه کوي. اوس مهال هم کریس ګیل د ډیر خلک په احترام قایل دی او ځانګړی درناوی کوي. مبصر ډیني مورسن وایي ډیني مورسن چې تیره شپه د اکتوبر په 10مه نیټه یې په آی پی ایل کې لوبه کوله نو د شپږیزو وهلو پر مهال د ډیني مورسن له خوا له توصیف سره مخ شو. هغه ویل ګیل ته لا هم احترام پکار دی او دا د کرکټ ستوری د کرکټ پوره وړتیا لري. په 99 منډو د ګیل بولټ آوټ او جوفرا آرچر احترام. کریس ګیل چې د پنجاب لوبډلې لپاره ون ډاون یا په 3 نمبر توپ وهنې ته راغلی و د راجستان پر وړاندې توپ وهنه کوي. خورا ښه توپ وهنه وکړه. کریس ګیل د 8 شپږیزو او 6 څلوریزو په مرسته په 63 توپونو 99 منډې وکړې. دا مهال د وروستیو اور 3 توپ او د کریس ګیل سلیزه د یوه منډه پاتې وه او جوفرا آرچر توپ اچونه کوله. کریس ګیل د وروستیو اور تر 2م توپ 93 منډې کړې وې. د جوفرا آرچر 2م توپ یې د شپږیزې لپاره واړاوه. 99 منډه کې 3م توپ ته کریس ګیل ولاړ و چې جوفرا آرچر یو خطرناک توپ وکړ. د کریس ګیل په پیټ او وروسته په وکټ ولګېد. د ګیل د سلیزې ارمان پاتې شو. دا مهال ګیل د غوسې له امله بیټ ګذار کړ خو جوفرا آرچر لاس ورکړ او هغه یې تشویق کړ. اوس آرچر په خپله ټویټر پاڼه لیکلي چې ګیل مشر دی او احترام یې پکار دی. کریس ګیل د اخلاقو څخه برخمن لوبغاړی دی. تر اوسه یې په لوبغالي کې له چا سره جدل او جګړه نه دی راغلی. د نیراج په نامه یو هندي کرکټ مینوال ویلي چې د کریس ګیل او آرچر لاس ورکول د هغوی د مینې څرګندونه کوي. آی اس کې په نامه یو کرکټ مینوال په 99 منډو د کریس ګیل په اوټېدو د ژړا ایموجي یا کارتون خپور کړ او له هغې سره یې د ډېرې مینې له امله د هغې په آوټ خفګان ښودلی و. دا و د نننۍ راپور. د نورو ویډیوګانو په تمه واوسئ.